عزیزانو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما دې په خدای سره قسم وي، زما دې په ذوالجلال سره قسم وي چې دا میاشت د مؤمن دپاره ډېره د خوشحالۍ میاشت ده او د منافق دپاره ډېره د پریشانۍ میاشت ده. د مؤمن دپاره د الله رسول فرمایي په خدای دې مې قسم وي چې کوم مؤمن دی هغه خوشحاله دی چې ډېره لویه مبارکه میاشت را باندې را روانه ده، او منافق چې دی هغه پریشان دی، وایي بیا هغه ستړې میاشت را روانه ده، زه به چیرې خوراک کوم، زه به چیرې څښاک کوم، زه به چیرې هغه خپل عمل چې دی هغه ترسره کوم. د الله رسول فرمایي په خدای دې مې قسم وي چې کوم مؤمن و دې میاشت ته خوشحاله دی، د دې میاشت د راتلو څخه مخکې الله رب العزت د ده په عملنامه کې ثوابونه ولیکي. ولې هغه وجه دا ده چې د اراده کړې ده زه به تراویح کوم، د اراده کړې ده زه به د قرآن تلاوت کوم، د اراده کړې ده زه به ټول منځونه په جماعت کوم، د اراده کړې ده چې زه به ذکر و اذکار و نور فکر کوم. د الله رسول فرمایي چې دی په زړه کې مخلص وي، الله رب العزت د روزې د میاشتې راتلو څخه مخکې د ده په عملنامه کې دا ثوابونه ولیکي. او منافق سړی هغه حیران دی، پریشان دی. د الله رسول فرمایي چې د روزې میاشت لا نه راغلې، الله رب العزت د ده په عملنامه کې ولیکي چې نه ذکر نه فکر نه لمونځ نه روزه نه مطلب تلاوت هیڅ یو شی نه کوي، ځکه الله په خبر دی چې دې سړي په زړه کې اراده کړې ده چې زه به یو رقم له روزې ځان خلاصوم. نو د الله رسول فرمایي په خدای دې مې قسم د مؤمن دپاره بهترینه میاشت ده او د منافق دپاره بدترینه میاشت ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک چې کله د روژې میاشت ولیدل سو بیا یې وفرمایلې که زما امت په دې خبر سي چې د دې روژې څونه لوی مطلب ثواب دی اجر دی، د الله رسول فرمایي زما هر امتی به دا تمنا وکړي چې کاش کې ټول کال روزه وای، ولې په کال کې یوه میاشت روزه چې د هغه راځي. ګورئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حقیقت خبر دی. ما ورته چې کله کابل له روانې کراچي و اسلام آباد له روانې په مخه یو سړی راسي راته وایي لاره بنده ده ټریفک چې دی هغه جام دی یا اړتال دی یا اوبه راغلی دی یا غر راچپه سوی دی، د هر څو کمزوري سړي په قول موږ کومر د خپل موټر د خپل سفر چې دی هغه راګرځوه. نو دلته محمد رسول الله او ما ورته ته ویلي دي که چیرې مسلمان د دې میاشت په فضیلت خبر سو دی خبر سي، د الله رسول فرمایي دی به تمنا دا وکړي کاش کې ټول عمر روزه وای، ولې په کال کې یوه میاشت روزه چې د هغه راځي. بیا بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کوم سړی چې یوه روزه د الله په خاطر د الله دپاره د الله د رضا دپاره ونیسي، د یوې روزې دومره ثواب دی. د الله رسول فرمایي چې نن کارګه پیدا سو بچی دی دا والوتی هله 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 دی د کارګه عمر هغه پښتانه وایي ستا عمر دی د کارګه سي که څنګه د کارګه عمر 100 کاله دی، وایي دغه کارګه چې 100 کاله روان یي بیا ختم سي عمر یې پرس سي رایله سي، دا څومره فاصله په دې مابینځ کې طی کوي. د الله رسول فرمایي په یوه روزه سره الله تا د جهنم دومره لیرې کوي. په یوه روزه د یوه مرغه حساب ولګوئ. هغه کوتر بازان خو ډېر کوترو بیا ځان ته خپل ژوند دی، د چمنه څه تر دا کوټې پورې کوتره رایله کړله تقریبا یو 100 کیلومتره جوړېږي، په 2 منټه کې دا کوتره راورسېدله. دا اوس په امریکا کې هغه لاسکا څخه مطلب چې کوم هغه ریاست دی د هغه ځای سي یو بارټلیټ کوټوټ یو مرغه دی، دا دی علاقې د امریکې مطلب د یو شارسه ته استرالیا تسمانیې پورې دا تقریبا 11 ورځې پرله پسې دا مرغه را روان و. اسانسر پکې پټ کړی و، 11 ورځې پرله پسې نه کښېنستلی دی نه خوراک کړی دی نه څښاک کړی دی. 11 ورځې 14560 کیلومتره سفر یې وکړ، 14560 کیلومتره سفر یې وکړ دا په 11 ورځې کې. و چې یو کارګه
یو کارګه نن روان سلو او د ده عمر مطلب یا 10 کاله یا 20 کاله یا 30 کاله یا 50 کاله د الله رسول فرمایي تر ساته چې دا دی ژوندی دی د عمر ډیر دی څو فاصله ده د الله رسول فرمایي د جهنم څخه الله تا دومره لرې کوي. بل حدیث کې راځي طبراني حدیث د الله رسول فرمایي چې یو روزه ونسي الله ستاسو د جهنم په مابینځ کې 80 کاله بعد راولي ته او جهنم به دومره سره لرې سي لکه یو سړی پر دا ځای دی بل سړی د 80 کال پر فاصله دی دومره به الله در سره لرې کې. بل حدیث کې راځي د الله رسول فرمایي 100 کاله الله رب العزت پر یو روزه باندې جهنم لتا لرې کوي. عزیزان زه څو موټه خبرې ضروري خبرې درته وایم چې هغه خبرې فضایل خو ځان ته خبره ده وخت به نه ضایع کوو نه بس دې ټیم چې دی هغه ډېر اخلم. څه مسلې داسې دي چې هغه زما او ستا په کور کې زما او ستا و مخ ته لازمي حتمي چې دی هغه راځي نو په هغه باندې سر خلاصول پکار دی ضروري دی او لازمي دی. اولنۍ خبره به دا درته وکړم عزیزانو زموږ دوی په کورو کې بیماران شته بابا اده نیکه انا ډېر مریضان شته. اوس یو مریض دی هغه روزه نیولی نسي نو د ده دپاره څه کول پکار دی ورته وبګورو دا مریض عارضي ناجوړه دی بیرته بیا الله جوړ کې د جوړېدو امید شته که یا که د جوړېدو امید شته روزه مه نسي پروا نه لري پر ځان ظلم مه کوه. بیا چې کله الله جوړ کړي الله صحت درکړي بیا یې پکشنۍ ورځ کې په ژمي کې هغه روزه چې د هغه راوګرځوي او که چیرې یو مطلب بیمار دی مریض دی د هغه د جوړېدو امید نسته لکه شوګر والا راواخله ډېر پریشان یې کډنی والا راواخله پښتورګو والا بډوکو والا هغه تقریبا ډېر پریشان یې دغسې مطلب د زړه بیماران راواخله د پیپړو د راواخله سالنډي چې د چا کېږي. اوس که یو سړی راولاړ سي د روزې نیولو نه دی ظلم کوي زور کوي زورونه ویا خامخا زه روزه نسمه دا روزه نه ده دا ته پر خپل ځان عذاب تیرې. الله رب العزت لکه په قرآن کې وما تا ته د روزې امر کړی دی دغسې که څوک بیمار و مسافر و د نه نیولو امر یې کړی دی ورته ولې د ځان سره جبر کوې خودکشي ولې حرامه ده داسې د خپل ځان سره ظلم کول دا هم حرام دی د روزې د نیولو نه بیا ته خامخا روزه نسي دا زموږ دوی په کور کې زموږ دوی سپین سرې دي زنانې یا بابا راواخله هغه عباداتو مطلب ډېر وخت یې پر تېر کړی دی بیا قطعا نه غواړي چې زه روزه پرېږدم یا پروا نه لري الله رب العزت اجازه کړې ده که ته وایې یا زه خامخا روزه نسمه نو که ستا بیماري زیاته سوله دا تا په خپله زیاته کړه دا هغه د الله له جانبه نه ده. کستا ناجوړي زیاته سوله پر زیاته ناجوړي خو سړي ته الله ثوابونه ورکوي تا چونکې دا ناجوړي په خپله زیاته که پر دې الله تا ته ثوابونه نه درکوي. صحیح سلو کم سړی بیمار دی خبره دا ده د جوړېدو امید شته که یا کستا پروا نه لري روزه مه نسه چې جوړ شو بیا راوګرځوي او که چیرې د جوړېدو امید نسته نو بیا خو به ته قطعا روزه نه نیسي د جوړېدو امید نسته بالکل ته د روزې د نیولو نه بالکل به روزه نه نیسي. ولې ته به راولاړ سي د دې روزې فدیه به ورکې د روزې دپاره الله فدیه راستولې ده هغه ورکه د دې روزې چې کومه غاړه ده هغه به الله رب العزت ستا په فدیه باندې خلاصه کړي. یا کله کله داسې یا عزیزانو یو سړی جوړ دی اوس دی وایي که زه روزه ونیسمه ډاکټران ورته ویلي چې ته روزه مه نیسه مسلمان ډاکټر کافر نه عادل ډاکټر مطلب هغه د روپۍ والا نه دینداره ډاکټر بېدینه ډاکټر نه هغه ورته ویلی دي چې ته روزې مه نیسه اوس لا لږ خشه پر لاره برابر سوی ستا د زړه مسله ده ستا د پښتورګو مسله ده ستا د شوګر مسله ده ستا بیماري ستا ناجوړي زیاتېږي هغه دې هم روزې نه نیسي بالکل دې نه نیسي. که ته وایه زه روزې نیسم او بیا دې ناجوړي زیاته سو بیا څه چم کوې په کال کې جوړ سوی وي بیا راولاړ شو 5 روزو دې بیا ځان و هغه ځای ته ورسوی بالکل بیا نه کوې قطعا بیا نه کوې. نو اوس مسله دا ده عزیزانو
د روزې د میاشتې شروع کېدو چې کله روزې میاشت ښکاره شوله و چې کوم سړی په کور کې بیمار دی مطلب مریض دی د روزې د نیولو نه دی دی د فدیه ورکړي. بیا بله خبره دا د عزیزانو چې ما او تا روزه مات کوو په روزه مات کې د الله رسول فرمایي 3 دعاګانې الله قطعا نه ردوي. یو د عادل بادشاه، بل د بابا، بل د روزاتي. د الله رسول فرمایي الله څو دعاګانې قطعا نه ردوي، یو د عادل بادشاه، بل د مظلوم، بل د روزاتي چې دی دا روزه مات کوي په دا مابینځ کې دعا وکړي. اوس که ته دعا ته جوړېدلی دعا ته جوړېدلی روزه مات نه کوي یا روزه ماته که د هغه څخه ما بعد دعا کوم که ته وایې زه روزه ماته کوم بیا دعا نه قبلېږي. الله دغه ټیم ښوولی دی، پر دغه ټیم باندې الله ستا دعا قبلوي. دا ستا چې کله د روزه مات شي 5 منټه مخکې رسي خپله دعا شروع کړه، ټیم پر راسو دعا روزه ماته که بیا خپله دعا پسې کوه. د الله رسول فرمایي دا دعا الله قطعا نه ردوي. الله دې موږ ټولو ته رانصیب کړي، الله دې موږ ټولو ته رانصیب کړي، الله دې دې روزې قدر موږ ته رانصیب کړي، د روزې احترام. ګوره دا د روزې میاشت ده، دا ډېره محترمه میاشت ده، والله العظیم دا ډېره محترمه میاشت ده. پر موږ په غفلت تېره شوله، په ګرانۍ وو، په مهنګایي وو، په بدامنۍ وو، د روزه ماتو د پیشلمۍ په خبرو راباندې تېره شوله. دا هغه میاشت ده چې الله پاک انسان هسې بخښي، هسې د بخښلو دروازې خلاصې کړي دي. که زه بخښل نه غواړم نو په دې کې د الله او د دین څه قصور دی؟ په دې کې زما او ستا قصور دی چې موږ له الله بخښه نه ده غوښتې، عفو مې نه ده غوښتې. نو لهذا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په روزه کې هم یو سړی په الله خپل ځان ونه بخښي تر دې نو بیا بدبخته سړی نسته. هغه بل حدیث کې راځي رغم انف عبد پزه دې خاورې سي د هغه چا چې د روزې میاشت ورباندې راغله بیا هم دی په خپلو زړو خبرو اخته ولو. دا ونه کړو چې د الله په دربار کې ځان متوجه کړی وای او بیا د په الله د خپل ځان بخښلی وای.